هلمند کې د وادي هلمند په نامه د یو خصوصي پوهنتون د فارغت مراسم پر مهال د یو شمېر خصوصي او دولتي پوهنتونونو مسؤلینو له زده کړیالانو څخه د ښه خدمت کولو هیله څرګنده کړه او د زده کړو د لا دوام په پاره ځینې مهمې سپارښتنې ورته وکړې. عصري علوم چې خدای تعالی پیدا کړي دي د حکمت علوم دي، ټول د انسان د منفعت لپاره پیدا شوي او د حکمت د علم په واسطه د دنیوي علومو په واسطه که موږ انسان ته خاصتا مسلمانانو ته خیر او فلا رسوو، همداسې هغه موږ عقبا او آخرت ته ګټه رسوي. تاسو په دغه علمي ډګر کې فارغېږئ او دولت پر تاسو باندې حساب کوي، ملت پر تاسو باندې حساب کوي، استادان ادارې پر تاسو باندې حساب کوي، نو بیا تاسو هلته په ملت په دولت په میدان کې شو وځلیږئ او ستاسو اثرات دا دولت په ملت وویني. دا وخت کتاب نه و او ما نه شوه کولی په دې باندې پوه شم، عملي مې ولیدل. تاسې له نیکه مرغه اوس دا به امکانات لرئ، نیک ته ورننوځه، کتابونه راکښته کړه د خپلې رښتیا او هغه یو وار بیا ولوله چې څونې په مفصل ډول سره دغه موضوع تشریح شوې ده. همداراز فارغ شوي زده کړیالان د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د افغانستان د ښوونې او روزنې د پرمختګ په برخه کې د خصوصي پوهنتونونو سره مرسته وکړي. فارغینو په اساسوالۍ د خپلو قدرمنو استادانو ډېره مننه کوم چې کلونه یې زموږ دغه علمي قشر ته چې راتلونکي کې د دې ولس درد ته د دوا کېدا په بار نن ټولنې ته وړاندې کېږي، خپل هغه علمي هڅې زموږ سره شریکه کړې ده. له دوی څخه مننه. فاتح دې نه وي چې هلمند کې د دولتي پوهنتون ترڅنګ یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو هم هر کال په سلګونه زده کړیالان ټولنې ته د خدمت کولو په موخه وړاندې کړي دي.